نن د جون د میاشتې 20مه نیټه ده. دغه د جون 20مه نیټه هر کال د ملګرو ملتونو یا یونایټډ نیشن یا اقوام متحده د خوا څخه دغه ورځ د مهاجرو یا د کډوالو د نړیوالې ورځې ته ځانګړې شوې ده. په دغه ورځ باندې د نړۍ په سطح باندې د ملګرو ملتونو د خوا څخه او د کډوالو اړوند کومې ادارې چې د ملګرو ملتونو برخې دي هغه په دې اړوند باندې په نړیواله سطح پروګرامونه ایږدي چې په دې کې د نړۍ مشران د نړۍ هغه کومک کوونکي هیوادونه پر دې خبرې کوي چې په نړۍ کې د مهاجرت څنګه ختم شي، د جنگ جګړې څنګه ختم شي، د غربتونه څنګه ختم شي. خو په دې اړوند باندې دوی خپل لارې چارې جوړوي یا د عملي کولو وعدې ورکوي چې په دغه د نړۍ په مهاجرینو کې زیاته برخه زموږ افغان کډوال دي چې تقریبا د 45 کال نه جګړه د افغانانو د بدبختۍ لامل وګرځېدله چې په نړۍ کې داسې ګوټ نه دی پاتې شوی چې هلته زموږ افغان کډوال شتون ونه لري. خو زموږ د افغان کډوالو کې زیاته برخه چې ده هغه په ایران او پاکستان کې شتون لري. خو زه نور د کډوالو مسایل پرېږدم، یوازې په پاکستان هېواد کې چې زموږ د کډوالو شتون دی د هغه خبره کوم. دا اوس کوم چې 40 کالو څخه موږ افغان کډوال په پاکستان کې میشت یو، نو موږ ته چې څومره د پاکستان د حکومت او عوام د خوا څخه څومره امداد او څومره قدردانۍ سوی وو، موږ د هغو کورودانۍ وایو. خو په 2023 کال کې د نومبر د میاشتې څخه زموږ د افغان کډوالو د ایستلو پرېکړه د حکومت پاکستان د نیګران حکومت د خوا څخه وشوه چې په هغه کې د سند څخه یې آغاز وشولو. په دې کې هغه افغان کډوال چې کوم اسناد یې نه درلودله د هغو د ایستلو لړۍ پیل شوه چې ژمی هم ولو. په دې کې نړۍ ټول پر دې باندې وهم غږېدل او دارنګه د افغان کډوالو په هغه لړۍ کې تقریبا 6 لکه تر 6.5 لکه غیر راجسټر افغانان ووتل. خو بیا دا خبرې په 2024 کال کې هم د اپریل در میاشتې پر 15مه نیټه بیا پیل شوې چې راووتلې چې پیوار کارت او ای سی سی کارت کم افغان کډوال چې دي دا هم باید وایستل شي یا موږ یې باسو. نو په دې کې د افغان کډوالو پر ژوندانه او د دوی پر روزګار باندې ډیر منفي تاثیرات ولیدله چې دلته افغان کډوالو د 40 کاله مسلسل ژوندانه او د دوی د روزګار ختمېدل په میاشت یا په 2 میاشت کې ایستل دا افغان کډوالو ته ډیره غټه او د جبر خبره ښکارېدل او ښکارېږي. خو په دې کې بیا زیات افغان کډوال داسې هم پیدا شو چې کوم پیوار کارت لري هغه خپل په خوښه دا اوس د ستنېدو لړۍ روانه ده چې زیاتره افغان کډوال خپل وطن ته ځي. نو زما د نن د دغه ویډیو په دغه ورځې په مناسبت باندې هدف هم دا دی چې نن د مهاجرو نړیواله ورځ ده، نو د حکومت پاکستان او یونیسیار IOM او د افغانستان اسلامي امارت زموږ د افغان کډوالو مشکلات باید دوی درک کړي او د هغه په حل کولو کې یو داسې د حل لارې چارې راته ولټوي چې موږ د خپل ژوند بیرته خپل په وطن کې د سره چې پیلوو باید هغه شرایط موږ ته آماده شي. او که چیرې دلته وخت ورکول کیږي هغه وخت باید داسې وخت ورکړل شي چې افغان کډوال وکولای شي چې په ډاډه زړه باندې خپل د بچیانو دپاره یوه ګوله ډوډۍ او خپل د ژوند د اسانتیاو د برابرولو دپاره په ارامو مغزو باندې کار وکړي. اوس راځو زموږ د افغان کډوال چې کوم دا وخت په پاکستان کې میشت دي 2 قسمه کارډونه لري. دا خبرې ما بار هم کړي دي، تاسو به معلومات هم وي چې موږ یو پیوار کارت لرو یو ای سی سی کارت لرو. پیوار کارت د 2006 کې چې کوم افغان کډوال په پاکستان هېواد کې میشت و د هغو افغان کډوالو ته د دغو شروعات وسوله د 2021 پورې دوی ته 15 ځلې دا کارډونه ورکړل شوه چې اخرین دا 15م ځل په 2021 کې ورکړل شوه. دې ته سمارټ کارډونه وایي، هغه د سیم کارت ځای هم لري یا شنه کارډونه چې کوم دي. او یو
ECC کارډونه دي. ECC کارډونه هغه افغان کډوالو ته چې د افغانستان د پخواني حکومت او د IOM او حکومت پاکستان په درې جانبه ګډه پریکړه وسوه چې کوم دلته تقریبا 8.5 لکه افغان کډوال غیر راجستر میشت و د هغو د بیرته ثبتولو لپاره دغه ECC یا ژړ کارډونه د دوی ثبت نام وسولو چې په دې ژړ کارډونه یا ECC کارډونه ثبت نام وسو خو په لکونو خلکو ته دا کارډونه ورکړل شو او په لکونو خلکو سره هغه د کارت کوم ټوکن چې دی هغه ورسره شتون لري مګر کارت یې نه دی ورکړل شوی. وجه چې شته چې د پاکستاني نادرا سره بجټ نه ولو IOM بجټ نه ورکړی نو په دې خاطر باندې دوی ول زموږ سره بجټ نشته چې موږ د دې لپاره لکه څنګه چې UNHCR د ماجرو لپاره خپل نادرا یا جوړ کړی دی په هر صوبه کې چې هغه ته PCM سنټر وایي هغه د لپاره مقصد داسې بودیجه پکار ده چې موږ د ECC کارډو ته هم دا رقم دفترونه جوړ کړو. رالو دا کم چې زموږ د کډوالو د تک خبره سوه نو اوس موږ افغان کډوال کم چې دا وخت میشت یو موږ یعنی په ډاډه زړه باندې کار روزګار ته تلای نسو زموږ معاشي حالت ډیر خراب دی یعنی دایسي تګ او راتګ خبره نه ده چې فرضاً موږ پولیس یا چارواکي افغان کډوال زیری ولې زیرول دادي چې وخت نه دی معلوم کله 2 میاشتې کله 3 میاشتې افغان کډوالو ته وخت ورکول کیږي. دا اوس چې د جون پر 11 نیټه باندې زموږ وخت پر کیږي کوم هغه چې پاکستان حکومت د خوا څخه زموږ افغان کډوالو ته وخت ورکړل شو زما خپل په شخصي نظر باندې چې زه د حالاتو ته ګورم شاید د دسمبر تر 11 نیټې پورې نور افغان کډوالو ته کوم چې کارډونه ولري راجستر افغانان وي هغه ته وخت ورکړل شي. آیا د 6 میاشتې اخواته د افغان کډوالو چې ژمي راځي مستقبل به څه وي یعنی په دغه باندې افغان کډوال په ټینشن کې دي یا په روحي مشکلاتو باندې اخته دي چې 6 میاشتې وروسته به زما حالت څنګه وي آیا ما په ژمي کې وباسي یا نه وباسي یعنی هغه وخت خو لاړی چې مقصد داسې د 3 کاله یا 4 کاله یا 5 کاله وخت ورکړل شي چې افغان کډوال د خپل ژوند د خپل 40 کلن مهاجرت یا کډوالۍ ټول هغه سیستم چې دلته جوړ کړی دی یا ایجاد کړی دی یا خپل ژوند یې پیل کړی هغه سره ټول کې او خپل هیواد ته ولاړ شي. نو خو دا وختونه ډیر لنډ دي نو چې ویډیو یو خبرې راڅه وژدې نسی خبرې زه په دې لږ تفصیلی کوم چې رسنۍ او کوم دغه چې په کډوالو په مسایلو نه دي خبر هغه په دې باندې آګاهي او پوسی چې زموږ اصلي مشکلات شته. نو دا زموږ د پاتې کېدو او نه پاتې کېدو خبره چې ده هغه د حکومت پاکستان په مرکزی حکومت پورې تعلق لري چې زموږ دا دوی څخه د یو ګاونډي او د دوی د مسلمان ورور په اسپاني د دوی حکومت ته راځي ده چې زموږ پر دغه خبرو او د کډوالو پر مشکلات پر حال باندې دوی یو د سره کتنه وکړي او یو داسې پالیسي جوړه کړي چې افغان کډوال د 40 کلن کم کډوالي چې ده هغه په خوشحالۍ باندې پای ته ورسي او خپل هیواد ته ستانه شي. رالو دلته د کاډو د مدت خبره ده موږ د UNHCR څخه دا غوښتنه او دا هیله لرو چې دا کوم افغان کډوال غواړي خپل وطن ته په خوښه ولاړ شي تاسو په هر د جون پر 20 باندې خپل نوې پالیسي او نوې خپل کوم تاسو سره چې کومک کیږي هغه د ډونر څخه غوښتنه کوي نو زموږ تاسو دا غوښتنه ده چې زموږ د افغان کډوالو دغه کاډو ته اعتبار ورکړل شي او که دوی غواړي چې وطن ته ولاړ شي دغه $350 د دوی کفایت نه کوي باید دوی ته دغه ډالر تقریبا 1000 ته ورسول شي. دا یوازې زما غوښتنه نه ده بلکې دا زما خبرې د افغان کډوالو غږ دی اواز دی دا په پاکستان په 400 صوبو کې بستاسي هر دفتر ته افغان کډوالو دا خبره درسولې وي او ستاسو د چارواکو سره به شریک کړی وي. او یو خبره دا ده که چیرې فرضاً زموږ د اوس په لکونو افغان کډوال
پیوار کارت درلودونکي دغه دي تللي دي یا روان دي یا په دې تکل کې دي، باید دوی ته هلته د ژوندانه سهولیات ورکړل شي. کم دا 2 شټران یا 2 کوټې چې د یونیسیار د خوا څخه پخوا د افغان کډوالو د یو فامیلي دپاره ورکول کېدلې یا ورته جوړېدلې، چې بیا په هغه پروګرام په افغانستان کې دننه چې زموږ کوم افغان کډوال تللي وو، چې په هغه کې ډېرې ټګۍ برګۍ سوي وې، د حق حقدار ته نه رسول کېدی، او ځینو خلکو یا $700 چې ورکول کېدله هغه چې په کوم دوی چکین وکړي، یا به فرضاً دوی د سرپل د ولایت و یا د جوزجان د ولایت و یا د تخار یا د سمنګان یا د بدخشان یا د هرات و، دوی به هغه خپل ولایت ته نه تله، فرضاً دوی کندهار یا هلمند یا جلال آباد یا کونړ دې سیمو ته به تله، نو بیا به هغه $200 به بل چا ایستلي وي، چې دا یو قسم د افغان کډوالو په حق کې ظلم به کېدی. نو هدف مې دا دی چې یونیسیار باید پر دې اړوند باندې د افغان کډوالو په بیا تګ کې هلته دوی ته زمینه مساعده کړي، او یو خبره چې هغه زموږ اسلامي امارت ته راجع ده، زموږ د اسلامي امارت د امیرالمؤمنین صاحب او دارنګه د ټولو رهبري شورا او د کډوالو د محترم وزیر صاحب او دارنګه د ټولو چارواکو څخه دا یوه غوښتنه ده چې تیر حکومتونو کې د افغان کډوالو دپاره د شارکو خبرې کېدلې، چې هغه ټول موږ تاسې ولیدله، د تاسې هلته په د دولت ټول ستاسې تر لاس لاندې دی، تاسې وکتله چې نه شارکونه شته، هغسې یو خبرې وي، هوایي خبرې وي، د افغان کډوالو سترګو ته خاورې شیندل. نو زموږ ستاسې څخه به ډېر درنښت دا هیله ده چې یو افغان کډوالو ته باید د مځکې د ورکړې سیستم جوړ شي، او یو افغان کډوالو ته باید دغه اختیار ورکړل شي چې دی د افغانستان په هره نقطه کې ځان آبادول غواړي، باید اجازت ورکړل شي. دغه د افغان کډوالو ډېر غټه ارزو ده، او دا خبره موږ سره په هر مجالسو کې په هر دغه کې سوې ده چې دغه خبره باید اسلامي امارت زموږ غږ واوري، او دغه شي ته باید دوی توجه وسیږي، او د افغان کډوالو ته چې کوم ځي خپل هیواد ته وطن ټول د افغان کډوالو ګډ کور دی، که دی فرضاً کندهار ته ځي یا سرپل ته ځي یا کونړ ته ځي یا جلال آباد ته ځي یا تخار ته ځي یا بامیان ته ځي یا پنجشیر ته ځي، باید دوی ته دا اختیارات ورکړل شي چې د وطن په هر ځای کې دوی آبادېږي، د دوی آبادونه د وطن د آبادونې پورې اړه لري، او د وطن آبادي پکښې راځي. نو دغه زموږ غوښتنه ده د اسلامي امارت د مشرتابه څخه، او د ټولو کوم چې د کډوالو اړوند کمیسیون جوړ شوی، دغه کمیسیونو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې افغان کډوالو ته باید د مځکې د ورکړې لړۍ پیل کړي، او چې کوم زموږ ورغلي ورونه دي یا د اوڅه وروسته ځي، هغو ته باید دغه ډاډ ورکړل شي، او دغه کار ورته زمینه ورته مساعده شي چې افغان کډوال په ډاډه توګه باندې ولاړ شي، او خپل په وطن کې د سره خپل ژوند د پیلولو دپاره کار شروع کړي. نو ستاسې یوه نړۍ مننه. بیا مې هم د حکومت پاکستان، یونیسیار او افغانستان د اسلامي امارت د ټولو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ مشکلاتو ته یو داسې حل لاره راولټوي او جوړ یې کړي چې زموږ افغان کډوال که دلته وي که هلته وي پر سکونه شي. مننه.